أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. دا د غزوه بدر سره تعلق ساتي، د مخکې آیت سره متعلق دی. مخکې آیت مبارکه کې وفرمایل چې الله تعالی ستاسو په بدر په غزا کې مدد کړو، حالان کې تاسو ډیر کم وای. نو دې آیت کې داغي د الله تعالی د هغه مدد تذکیره کوي چې الله تعالی څنګه مدد کړو. نو ابتدا کې مؤمنان ولیدل چې کافران چې دي دا زر کسان دي، او بیا دا خبر راغی چې یو قبیله 3000 لښکر چې دی دا راوانی او د مشرکینو د مدد دپاره راځي. د جنگ په موقع کې داسې پروپیګنډا دا ډیر غټ اثر او تاثیر لري. نو کله چې دا خبر مؤمنان ته راورسید نو هغوی دې باندې خپه شول. نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی وکړله چې ستاسو د مدد دپاره زر فرشتې راغلي دي او 3000 به نورې راځي. بیا د مشرکین چې دي د هغوی په باره کې هم دا رالل چې 3000 لښکر یو را روان دی او 2000 نور را روان دي. نو د مؤمنانو دپاره هم الله تعالی د 500 فرشتو د رالیږلو تذکره وکړله. فرمای اذ او یاد کا هغه وخت تقولو چې تا ووې للمؤمنین مؤمنانو ته الن یکفیکم آیا کافی نه ده ستاسو دپاره ان یمدکم چې مدد وکړي ستاسو ربکم رب ستاسو بثلاثه آلاف په 3000 فرشتو سره من الملائکة د فرشتو نه منزلین راکوزیدونکي. یعنی تاسو کدا خبره واوریده چې د مشرکین دپاره لښکر را روان دی 3000، نو ستاسو دپاره به هم الله تعالی زر فرشتې د مدد د 3000 فرشتې راکوزونکي دی، راکوزی. بلا ولې نه؟ یعنی دا 3000 فرشتې مدد راتلل دا کافی دي. ان تصبرو، لیکن په دې شرط سره چې تاسو صبر وکئ. یعنی میدان جنگ کې به حالات راځي، دا خیال به یو کس نه کوي چیرې زه به جنگ لځم نه، میدان ته به کوزیږم نه، د میدان مشقت تکلیف یرا دا به برداشت کوم نه، بس فرشتې رالی هغو به جنګیږي. نو فرمایي داسې نه ده، بلکې که چېرې تاسو صبر وکړلو، ثابت قدمي او اختیار کړله، حالات که هر څومره مشکل کېږي تاسو یې برداشت کړئ. وتتقو او پرهیزګاري مو وکړله، یعنی دغه صبر کول، برداشت کول، مقابله کول، دا د الله د رضا دپاره وي. او په دې کې د غنیمت لالچ نه وي،
او په دغه دوران کې ځان د بزدلۍ نه او د لالچ نه بچ کول وي. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ او راشي دوی تاسو ته په جوش سره، یعنی کله دا کافران په تاسو باندې په جوش سره حمله وکړله، په جذبې سره راغلل. فور خوټ کېدلو ته وایي، یعنی دوی خوټ کېږي او په تاسو رالل. هذا دا دی یمددکم مدد کوي ستاسو الله تعالی ربکم رب ستاسو بخمسة آلاف په 50,000 سره من الملائکتی د فرشتونه. فرمایي چې کچری دوی تاسو ته په جذبې سره راغلل او یو دمې په تاسو حمله وکړله، نو دا دی د الله تعالی مدد چې دا تاسو ته راغی په 50,000 فرشتو سره مسومین نشاندار. فرمایي چې کمی فرشتې چې راغلي وي نو پای کې د جبرئیل علیه السلام زیړ پټکې په سرو، او جبرئیل علیه السلام د نورو فرشتو قیادت کولو، او نورې فرشتې چې د هغوی سپین پټکي هغه په سرو، او د هغې شمله دا د ولو په منځ باندې وه. نو مسومین نه مراد یا دغه دی یا مراد د مسومین نه هغه د دوی چې کوم آسونه وو نو هغه برګ آسونه وو، ځکه چې په دغه غزا کې د مسلمانانو سره یو آس و او هغه آس چې هغه برګ و. نو یا دا مراد دی چې د دوی هغه آسونه چې دي هغه نشاندارو، یا دا فرشتې چې وي هغه نشاندارې وي چې سپین پټکي په سر کړو، او د هغوی قیادت چې چا کولو جبرئیل علیه السلام د هغه زیړ پټکي و. یو روایت کې دا هم راځي چې ټولو فرشتو پټکي چې دي دا زیړ و. اذ هغه وخت تقولو چې تا ووي للمؤمنین مؤمنانو ته الن یکفیکم آیا کافی نه دي ستاسو دپاره ان یمدکم دا چې مدد وکړي ستاسو ربکم رب ستاسو بثلاثة آلاف په 3,000 سره من الملائکې د فرشتونه منزلین را کوزیدونکي. بلا ولنا ان تصبروا کچری تاسو صبر وکړو وتتقوا او پرهیزګاري مو وکړله ویأتوکم من فورهم او راغلل دوی په تاسو باندې په جذبې سره په جوش سره. هذا دا دی مدد د الله تعالی یمددکم چې مدد کوي ستاسو ربکم رب ستاسو بخمسة آلاف په 50,000 فرشتو سره من الملائکې د فرشتونه مسومین نشاندار. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.